سلامونه. په دغه جدول کې د نیمز په نوم باندې یو کالم لرو. دا کالم کې نومونه او تخلصونه راغلي دي. له موږ څخه غوښتل شوي دي چې نومونه دي په دغه لیست کې پاتې سي او تخلصونه دي ترې حذف یا ایسته سي. یوه طریقه د کار دا ده چې زه راسم د هر نوم وروسته د هغه تخلص انتخاب کړمه د موس په ذریعه او له کیبورډ څخه د ډیلیټ بټن ووهمه. د اول نوم څخه مې تخلص ایسته کړي. همداسې د دویم نوم هغه هم تخلص انتخابوم او وروسته له کیبورډ څخه د ډیلیټ بټن وهمه. که دا لیست لنډ وي خو دغه طریقه سمه ده. که احیانا لیست ډیر اوږد وي یا مثال 1000 یا 2000 یا 2500 نومونه وي نو هغه وخت دغه طریقه چې ده کارول یو څه ستونزمنه کیږي. یو خو وخت نیسي او بل کوم کس چې دا کار کوي هغه دپاره به ډېر ستړي کوونکی وي. یوه طریقه همدا وه. بله ساده طریقه دا ده چې ډېره اسانه ده او په لنډ وخت کې کولی شو دا کار وکړو. راځو له کیبورډ څخه کنټرول اچ وهو او د ریپلیس په فایند ورډ ځای کې یو فاصله ورکوو او تر فاصلې وروسته له کیبورډ څخه شیفټ 8 وهو تر څو د ستوري علامه راسي او وروسته تر هغې پر ریپلیس آل کلیک کوم. وګورئ ټول تخلصونه مازې په یو کلیک باندې له دې لیست څخه ایسته یا حذف کړله او یوازې موږ ته نومونه پاتې سوله.